یعنی ما ته چې ته څه شی نه ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه چې چرته لس شل مرلې کور دی دی یا چرته معمولی غوندې افسر یا چرته ټیکهدارې پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره ده. ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې، دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوځي. واحده گناہ به په قیامت کې دا یوی، واحده گناہ چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هیڅ لار نه جوړی سوا د دې نه چې سړی په جهنم ته وړي. نو دیو جنا یا تاسو بعض سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړ کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا غټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکتل. یو دا قسمه درد دی پړ کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچ شي، دې کې به اجر او ثوابي. دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، لکه ورته رااله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مال به لا څنګه ځای جوړ کړي. د شپې خوب ولید، خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخکلې ده، لا دې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی وې، دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه. لا وایا څومره موده وشو؟ ویل 3 لکه کاله وشو چې په دې لام مې دا مد راخکلې ده. وی بیا وی د قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس وایا چې الا الله، لا معنا ایس نشتا ایس. نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه وایم چې الا الله کشتنو دغه ذات ته بل څوک. ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب؟ ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه. یو وای نارې کو د کټه کوزو غورځېده او وی چې خدای ما هېڅ نه دي کړي. قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې تاله به په جنت کې کم ځای جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي، بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و، دغه تصور پړ کې راغی چې ربا زما به څه حالي. الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي. ورشه فلانه شرابخانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه. بزرگ دی
حیران شو ور روان شو شراب خانه ته دننه ننوتو فلانه چرته ده خلق اریان شو تام شراب خانه کې څه سړی ونیو د لاسه او خوځولو پاسه کم بخت بار رويستو ساده دې کړي دا چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ماته وی چې د ته زما سلام وای ا سړی ورته په جړا شوی دی چې ما څه کړی دي وې سامل دې کړه په دې مې پوي کا وې والله کا نور پوي او پلار روانو ما او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پراته و نو خاورو نه ګندوا ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کې خو چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو سپ مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کې په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایا چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړو ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړو جنت ته بدلېږم عرض میں داؤ جی چې الله صرف باندې قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ شیخ صاحب تا خو بډې منځونه کول دا تکم خو روان شو خدای دې ورکا تاسو خیال نه کتارونه به وګورئ زمونږ د ملک یو سړی تله او کابل ته یو کوچی سره نوکر شوی منځونه به ډېر کول خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړو منځ به کول آخر کې چې دا کوچی ډېر اعتبار په پیدا شنو دته چیلای را پټی کړي چې چیلای را پټی کړي نو کوچه ور پسې راغی او غاټ کوتک ور سره او د دروازې له ولا اخلاص کو روزه استاد داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه بم ولاړ وي او په ناسته بم ولاړ وي او په پروته بم ولاړ وي او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا و چې زما چیلای دې را پټی نو عرض میں داو چې راشئ چې اوس درته د منځ گزارو حال وخه هغه ورځ یو زمونږ په دفترونو کې یو بابو دمره ګیره تر نامه پورې وګدا زه شاته ولاړم یو سړی ته وی چې والله کستا کارو شي چېرې تپوس ته کړی دی چې دله هم څه چای پانی پکار دي دمره ګیره ما په دې اوږه ورته لاس کې مال سلام علیکم وای ویل په خیر مال وای مکه اوس خبره درنه وته ده تاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ کتارونه چې مونږ به کوم طرف ته روان عزیزانو عرض میں داو چې سړی په رنګ نه سړی کیږي سړی په رنګ نه سړی کیږي سړی هغه دی چې خوی د سړو کردار د سړو پیدا کې قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرگان وګوره د شپې ډاکې اچي او په ظاهر وګوره انګريزاني ګيري کله سرونه انګريزي او د شپې شنه چې ځان ته په ترماس کیخي او ټول شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي ساری چې وګوره ته به دا خو انګريز دی
ما داسیم لیدلی او ما دام لیدلی چې او سر د سانډا سرمند میخه د ورځې شیخ او د شپې خوري پردي مالونه سره د لوی ګیره د شپې پردای او به په خپل پټی را سمول دا زمون کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار پردی کور وانه دا او زما کور ودانه دا زمون کار نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ ډنګ د سړو دا څه کمال نه دی کمال دا دی چې د سړی کردار او کریکټر د سړوش او د انسانانو مونږ کې انسانیت نشته مونږ دم امی دم سودا کو زمونږ ژوند د چولو دکان دی بچولے خرڅ کاو کور تزا مخ کې کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کده زمونږ ژوند د اچارو دکان دی ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خمان او هغه چاټه پکې دو سیرا پرسیدلې مګه پرتای مګه هغه اچار راځي ستا په دې بازارونو کې داخله تخري لړمان د غړو په ټیم کې مړ پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دی او په خورولي لړمان دا اورېدو نه هم ده د مګو غل دلته د سپیغونو په سط کې او د سپیغونو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سره کوئی بورډونه لګېدلي دي او ایډورټایزمنټ یې شوی هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غل راوځي تاسو خیال راغی نو عرض دا هو چې یو ویر نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اس په غوښې د مردار اس په غوښې د غټې غوښې په رنگ کې دې دکاندارانو خرڅې کړي مردار میخه د دې خوا کلونه یو راوړی دا او دلته هغه قصاب لزو سم لاس نه ورکوم لس پنځل لس کاله وشو چې لاس راکې زه بیا لاس وینځم زه بیا یې آرام توب نه کړی مرداره مې مشهور کبابي چې دا تاسو ورځي او پېزان وجنه داغه دکان سره ناستو یو میخو والا راغی ما ورته میخي خیر وی جی هغه ورځ خو غرق شوم پاته زره مې میخ اغسته و بس د شپې ناګهانه مړه شو مال صدې کړه بیا ول د ناغي ورځ و بس دا کباب والا مې ور کړه چاړه مې پیاسه راخ کاو په 2000 مې دلا ور کړه او د په واورو کې خو چونکه سربډه راوا نو دتی بیا کباب پاخ کړو دی خلکو نو مې ځکه نالم چې پرې ده چې خورایې تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکي چې څوک کوي دا انسانان نه دي دوی کې انسانیت نشته که انسانان وای نو بے گناہ بے دا قوم بچی ولی تکا کولے دا اس انسانان دی لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنه کئی پردی بچی دا پیسو دا پارا تکا تکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگا دغو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نہیں انسان چت حیوان بمدا سے رضالتوں نے کی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پریوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک کړي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې کړي. دا انسانان دي. نو عرض میں داؤ جی چې سړی صرفه نه کوي چې د چا وس برش. دا مونږه چې لږ داسې ځان ته دا خون پنجو صاحب نوسی وایو که نه مونږ وس نشته. وس دی زمونږ دی کلي کې یو بزرگ دی مړ شو اوس. لګیا بو کله دی جماعت کې کله غاخوا جماعت کې کله بل کې مولیان دسه مال خان بیو سړی مې ولا مسلاتی کړ. ما وی چې یو 200 روپو لوټونو غوټه جوړه کا او دته داسې ټیم کې مخې تواچو چې شاته زېم. جماعت نا لګ را دی خوام دا چل ور سره وکړو چې اون کو اوس ورپسې زه روان چې غوټه داسې وکړه نو خپای پکې چې خپای پکې خو نو خپک ګرولې بانه کړه او داسې ور ټیټ شو. نو هغه ته راواغسته اوس پناستې چې داسې وکړه هغې کې خو لوټونه نو غاب چې دې ځای کې بډې ته دغه ما د سټه وړي چې د سټه مې ونیو مال دا څه دي ویلې څه نشته بیا په بډه والي وي ویل خپه مې ګروله مال دلته مانه څه پرېوته ویل څه در نه پرېوته مال غوټه رانه د پیسو پرېوتې وه ویل غوټې کم ځای دي دلته لیونی خو نه خیر جی زه په زور کې لږ تکړه ومه دې بډې ته مې لاس ور واچولو هغه غوټه مې ترې وویسته مال دا و ویل څو پیسې دي پکې حال وایي مال 200 روپۍ دي چې پرایم منسټر هغه مخکې 200 روپۍ به دې ګیرې نه مې داسې ونیو مالس به زما مخکې د بزرګۍ خبرې کې ویل خدای قرآن ته وګوره چې ومې نه شرمې بس څه چې وشو هغه وشو ما زما مخکې خو بیا ټتېږي نه که نه ویلې نه. نو عزیزانو زمونږه د پیشو ورونه وي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه زمونږ وس نشته کني ټرایي وکوي په دا لویو لویو انسانانو باندې تجربه پې وکړه. انسان او مولانا نصیر الدین غرغشتوي د افریقې سیټان راغلی و زه ورسره وم زه د اورېدو خبرې تاسو ته نه کوم. غرمې روټایم د مولانا صاحب په ځای کې وخوړه نو شملې راوویستې او ورسره د تنور روټۍ وه چې روټۍ مخوړه د افریقې سیټانو ورته 50,000 روپۍ راوویستې دا نن نه د 20 کالو مخکې خبره تاسو ته کوم 50,000 روپۍ راوویستې نو مولانا صاحب ورته ویل دا څه دي ویل جی دا هدیه ده هغه ورته ویلې چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټۍ خورولې وه او بیا ورته حضرت علی ویلې چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا دا روټۍ مې د خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا
اراده مې نشته چې د دې بدل را کوي یا زما شکریا ادا کوي. نو ول تاسو زما د کور روټای خوړو شملې مو خوړې، دا پیسې که زوالم دا به د روټای بدل شي. ډېر زوره سټانو لګولو. ما ورته مولانا صاحب وایلی جی دی خپکیږي. ما ته ته هم مولای تیتی والا پلار کی بیا زی ولی والا پښتو کې ما ته وایي چې بچیا دا وړمې په قرض اغستی چې دا تاسو روټای وخوړه او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي ما کرانه وي او 50,000 روپو له لتا ورکړه. داغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی حدیث داسې دی. پیغمبر به ورته د حدیث او تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېدا. خوب کې ملائکو ونیو خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تعالی کړی دا وی یا الله مالی کړی دا. نو الله ورته وی چې زا ارسمه درته معاف کړم. انسانان دا خلق ته خو جمعات لراشه شراب دې تا خرڅ کړی خزو سپلایر دې ته هیروین دې خرڅه غل دے ڈاکو دے او په منبر محراب کې بزناستم او تبراش او غل غوندې بل حضرا کې جی دعا نه بمنو باسي اگر پیرانو لغلق پیسر کې چې سبه دعوا نه بمنو باسي زمونږ دا پریدي نه دا خدای کمکل دومره د سړی زوی نه خدای دې قرآن کا چې ته ټول ورځ پنور باندې مزدوري کې بیړه دې غر کا شو دا د ترکو سنډا چې دې په یخ کوټړای کې ناشته او هغه پیسې د بچو د خلې نه وباسي ورو چې سبه داونه به مې نه وباسي داونه به مې نه وباسي کور دې وران شه دا غټلار او د نیکه ولدي خونه ورانه دوا دې ځان ته وکي چې دا پردو پس خردو نه بچ ټول حلال او مردار او زکاتونه او مرداري خوري لګي شپه ورځي طالب دوا کوي چې د چا شپه ورځ حرام خوراکي داغه دوا قبلي دعا دا په سرکونو چې ګنتی او بلچی وهي او دا ویانه پاکي دوی تورشا او ورته وای چې دعا راته او زما دې په خدای قسمی چې زمونږ نه یو په کروڑ داغي خدای سره تعلق زیات دی یو په کروڑ د غریب او د اوږي او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه دعا هغه چاناله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي ماسپخین نه بعد مونږ په کولاندې وده شو او دوی د ماسپخین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي زائد ته ځای چڼکاو کړي او خټکی یا اندوانه یا داسې زونه خرڅي دینه دوا علی دا ګمنځ او دا سنتو صاحب دا لوانه غوا دغه نه ته دا ځان له خدای په قهر اخته دي مزدور نه دوا د مزدور لاس وګوري چې خندو خاري نو سپکا چې روټای د دغه لاس خوان کوي لا د مهنت او د مشقت لاس چی مونږ لاس مونږ زته پیر اغله نه چاغه از مونږ نکو هغه وی چې یاره چې لاس مې ویر کړه لکه مالو چولا مې چې لاس ویر کړی نو کم لاس چې مهنت نه کوي لاس پوست خوې کړه د خزونه زیات پاسته لاسونه چاري بیا خو هم ټول اسبر او بیا دا په صدر کې چې کومې دا رړای ګډي ګرځي هغه له لاس ورکته به وای چې په مالوچو کې ورو غورځیدم ټول اسبرګان شو ځکه چې لاسونه پاسته هغه د پوستوالي د پاره نور د ربړ سيزونه هم ځان پورې تړي هم بزرګان
قربانه کا دا لاس نه چې کوم لاس ټول ورځ مزدوری او مهنت کوي. نو عزیزانو مونږ په دې قهر ځکه اخته یو چې مونږ کې انسانیت نه دی راغلی. که مونږ د انسان تعریف وپېژنده او مونږ انسانان شو نو اس مشکل نه دی چا به زمونږ مخې ته ټینګي.